د لوګر پوهنې ریاست او د اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه همکارۍ سره د الکوثر کلتوري ادارې په مرسته له زر تنو ښوونکو څخه د دوحې تړون تر نوم لاندې کتاب کې د اخیستل شوي ازموینې پایلې د هیواد مخکښو لیکوالانو او د یاد ولایت ځایي مسؤلینو، دیني علماو او سلګونه تنو استادانو پښتون کې اعلان شوې. په همدې تړاو جوړه شوې ناسته کې مسؤلینو د مطالعې او وخت په ارزښت د خبرو کولو سربیره د استاد په مقام هر اړخیز معلومات ورکړل او له استادانو یې وغوښتل چې د ځوانانو فکري روزنې په برخه کې پوره کوشش وکړي. تاسې استادانې، تاسې علما یې، په الله قسم درته کوم چې د ټول لوګر سترګې تاسې پورې نښتي. نو هغه اساسي شخصیت چې په ټولنه کې د هغه شتون دومره ضروري او اړین ده چې ټولنه په توسط سره لاره پیدا کوي، هغه معلم او ښوونکی دی. دغه راز مشهور لیکوال مولوي عبدالحق حماد ویل په تیرو څو کلونو کې مو چې څومره قربانۍ ورکړي د کفري یرغل څخه د خلاصون په موخه چې په خپل هدف کې کامیاب شوي یو، او اوس پکار ده چې د دې نظام ساتنې لپاره هم پوره کوشش وکړو. هدفمند ځوانان وروزئ. یو دویم دا فکر ورکړي چې ته یوازې په ځان باید مصروف نه وي، بلکې د ټول امت فکر در سره وي. او دغه درې صفتونه چې ما وویل په علمي لحاظ، په تجارتي لحاظ او په عین حال کې د یووالي په برخه کې ډیر کار وکړي. تاسې استادان خواستیم از دیگر جوانا و دیگر استادایی است که همچین کتابایی را تاریخی و دینی را مطالعه بکنند و می‌خواهیم که در آینده هم چنین برنامه‌های داشته باشیم، بتانیم جوانای ما فرهنگ مطالعه برشان وسیع شود. د یادولو وړ ده چې د دوحې تړون د اخیستل شوې ازموینه کې زر تنو ښوونکو برخه اخیستې وه چې له جملې څخه 10 تنه مخکښ وپېژندل شول.